د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. وروسته له هغې چې امریکا د ایران 3 کښتۍ ونیولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. د راپورونو له مخې ایران د امریکا پر کښتیو د بې پیلوټ الوتکو یا ډرونونو له لارې بریدونه پیل کړي دي. ویل کېږي چې په دې بریدونو کې امریکایي کښتۍ په نښه شوي او ځینې زیانونه هم اوښتي دي، خو د دقیقو تلفاتو په اړه لا بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. امریکایي چارواکو دا بریدونه غندلي او خبرداری ورکړی چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره به لازم اقدامات وکړي. بل لور ته ایران وایي چې دا بریدونه د امریکا د اقدام په غبرګون کې ترسره شوي او خپل دریځ یې دفاعي بللی دی. کارپوهان اندېښنه لري چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي سیمه له لا جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.